بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما نننی لیکچر چې دا هغه اتم میډیول لومړی لیسن اړوند ده او موضوع یې ده سکیلر فنکشنز. دوستانو سکیلر فنکشنز چې دا دغې ته موږ سنګل رو یعنی کله چې دا په ټیبل کې ټیبل څخه موږ ډیټا راخلو نو دې ته یو مکمله رو یعنی یوازې یو رو یا سنګل رو چې دا هغه موږ ورته انپوټ په شکل کې پاس کوو یا یې ورکوو او کله چې دغه موږ ته آوټپوټ راکوي یا ریزلټ راکوي یا نتیجه راکوي هغه هم سنګل ویلیو وي. دوستانو سکیلر فنکشنز چې دا بیا هم وایم چې سنګل ویلیو ریټرن کوي، خو که چیرته موږ انپوټ ته یې وګورو دا کیدلی شي زیرو وي، یعنی داسې سکیلر فنکشنز شته دي چې هغه هیڅ پیرامیټر ته یا انپوټ ته هیڅ ضرورت نه لري، یعنی زیرو کیدلی شي. داسې سکیلر فنکشنز هم شته دي چې یوازې یو پیرامیټر ته یا انپوټ ته ضرورت لري، او داسې سکیلر فنکشنز هم شته دي لکه ډیټ ایټ چې هغه د یو څخه زیات پیرامیټرز ته ضرورت لري او هغوی باندې کار کوي. دوستانو کله چې سکیلر فنکشنز موږ ته ریزلټ یعنی آوټپوټ راکړي هغه سنګل ویلیو وي. سنګل ویلیو تاسو په هر هغه ځای کې کارولی شئ په کوم ځای کې چې سنګل ویلیو په کویریز کې حق لري چې هغې ځای کې اوسېږي، که هغه سلیکټ کلاس کې وي که هغه ویر کلاس کې وي، هر ځای کې چې وي سنګل ویلیو کارېدلی شي پاتې کېدلی شي. هلته ستاسو د سکیلر فنکشن آوټپوټ چې د هغه هلته کارولی شئ او هغې څخه هلته ګټه اخیستلی شئ یا هلته کېښودلی شئ. دوستانو بلټ ان سکیلر فنکشن چې دي هغه په مختلفو کیټګورۍ باندې ویشل شوي دي چې د هغې څخه لومړی چې ده دلته ستاسو ګورئ چې کنفیګریشن په نوم ده، کنفیګریشن دا دوهم چې دا کنورژن ده او دریم دا کرسر ده، څلورم چې دا ډیټ اینډ ټایم ده، پنځم چې دا لاجیکل سکیلر فنکشنز دي، پنځم چې د میتھمیټیکل سکیلر فنکشنز دي، د میټر ډیټا په هکله هم سکیلر فنکشن موجود دي، سیکیورټي په هکله هم موږ سره ډیر زیات سکیلر فنکشنز موجود دي، سټرنګ په هکله هم سکیلر فنکشنز موجود دي، په SQL سرور کې سیسټم په اړه هم سکیلر فنکشنونه موجود دي، او همدا ډول سیسټم سټیټیکل په هکله هم سکیلر فنکشنز موجود دي، همدا ډول ټیکسټ او امیج په هکله هم سکیلر فنکشنونه موجود دي. یعنی دغه د سکیلر فنکشنز چې دي نارمل کیټګوریز دي چې ستاسو په دغو کیټګوریو ویشلی شئ. یعنی سکیلر فنکشنونه چې دي دا په SQL سرور کې ډیر زیات دي او ډیر زیات مهم دي او تقریبا د هرې موضوع اړوند سکیلر فنکشنز موجود دي او تاسو کولی شئ چې هغه سرچ کړئ، هغه زده کړئ او هغه وکاروئ او تاسو سره ډیره زیاته مرسته کوي. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې په لوی چیغه سپارم. الله مو مل شه.